بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زما رونو خویندو چې ټول بخیر د صحت په جامه کې بیاي. نن درته د الله پاک صفاتی نوم الباعث جل جلاله د دې معنا او څو خاصیتونه ښیم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې را سره ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې ضرور مخې ته شیر کوئ. زما رونو خویندو الباعث جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. معنی دا د مړو ژوندی کوونکی. اوس د دې څو خاصیتونه دي دغه زده کړئ. نمبر 1 خاصیت دا دی زما رونو خویندو چې څوک هم روزانه د اوده کېدو په وخت کې خپل لاس په سینه باندې کیږدي او دا یا باعث سل پیرې وایي نو انشاء الله د ده زړه به په علم او حکمت سره ژوندی شي. نمبر 2 خاصیت دا دی چې څوک هم روزانه سل پیرې دا یا باعث د ویلو معمول جوړ کړي نو انشاء الله د ده نه به نیکۍ کیږي او د ګناهونو نه به بچ وي. نمبر 3 خاصیت دا دی زما رونو خویندو چې څوک هم دا یا باعث په کثرت سره د دې وظیفه کوي نو انشاء الله په ده باندې به د الله تعالی ویره غالبه وي. نو دا دوستانو د الباعث جل جلاله د دې معنا او خاصیتونه. امید دی چې تاسو به پې پوهه شوي یئ. دا ویډیو د نور دوستانو سره ضرور شریکه کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.